زویه کلونه تیر شول خو زموږ فکر لا پر خپل ځای ولاړه دی. اوس هم ډیر خلک همدا عقیده لري مکتبونه سوځول کیږي، ښوونکي وژل کیږي او مکتب ته د فساد ځاله وای. دلته لا اوس هم لمر ته ځلونې ورلویږي او ځمکه د غوایي پر ښکر ولاړه ده. بوډا پر خبرو راغلی او ما غوښتل چې د هغه د ژوند په اړه ډېر څه واورم، خو د نزاکت له مخې مې نیغ په نیغه پوښتنه نشوه ورنه کولی. مجبوره وم چې له څنډو نه اصلي موضوع ته راشم. په خندا مې خبره ورغوڅه کړه. نو دوه ګټې مو وکړې، هم مو پسه ترلاسه کړ او هم د مکتب ووایه. ده وخندل، خو اصلي کار پسه وکړو. د بوډا خندا یو څه جرأت راکړ او په خندا مې وویل د پلار دې هم مکتب نه خوښېده که څنګه؟ بوډا چجوش ته لاس ور وغځوه، خو ما وار ړومبی کړ او پیاله مې ور ډکه کړه. ده وویل معلومداره هغه هم له بل ځای نه راغلی و، خو هر رنګه چې و پلار مې ښه سړی و، پر هغه ګران وم. هغه زما لپاره هم پلار و هم مور. په خوابدي غږ مې وویل مور دې مړه وه؟ د یو سوړ اسویلی ویست، تر زاړه پټکي لاندې خپلې ګوتې تېرې کړې، ککره یې وګروله او ورو یې ویل هو زویه مور مې نه په زړه کیږي. زه ډېر کوچنی وم چې هغې پور پرې کړ. شاید د 4-5 کلونو. په ذهن کې یوازې د هغې یو خړ تصویر را پاتې دی. څېره یې سمه نشم سره جوړولی، رانه ړنګېږي داسې لکه چاته چې د زاړه او سپېره پلاستیک تر شا ګوري. خو فکر کوم چې ښکلې به وه، مور تل ښکلې وي. بوډا یوه شېبه غلی شو، بیا یې خپله خبره پسې وغځوله. د مور له مړینې مې لا کال نه ووتلی چې پلار مې بله کوژده وکړه. تر واده یو کال نور هم ووت، ولور نه پوره کېده، خو بیا یې له پلاره ورپاتې 2 جریبه ځمکه وپلورله او واده یې راخوندي کړ. زه ماشوم وم، هغه مهال په دې خبرو نه پوهېدم، خو وروسته مې چې ښې او کیڼ بوټ سره وپېژندل دا خبرې راته روښانه شوې. د پلار له واده نه مې نور څه نه دي په یاد، خو یو څه چې د انسان په زړه کې ریښې ځغلوي او تلپاتې وي له هغې نه د مینې اخیستل دي. نه پوهېږم چې د واده لومړۍ شپه به وه که دوهمه، خو دومره مې په زړه دي چې میرې زما ځای ونیو. زه به تله د پلار په غېږ کې خوب وړلم، خو په هغه شپه یې د لومړي ځل لپاره په بله کوټه کې ځای راته جوړ کړ. خو بیا روږدی شوم. 1.5 کال وروسته به بیا پر بام ویدېدم او ستورو ته به مې تر هغو کتل چې سترګې به مې سره ورغلې. ژوند همداسې پر مخ ته. میرې به مې د پلار تر مخ د ناس په ژبه خبرې را سره کولې، خو چې هغه به نه و په مازې خبره به یې چونډۍ را لګولې. خو پلار مې ښه و. کله کله به یې پلارنۍ مینه را باندې راتله او د مچولو پر وخت به یې د بریتو تیره ویښته زما پر غومبرو لګېدل. وروسته بیا د سهار لخوا مکتب ته تلم او ماسپښین به مې له پلار سره د بزګرۍ په کارونو کې مرسته کوله. موږ پردۍ ځمکې کرلې، خو ګزاره مو کېده. میره وچه یعنې شنډه وه او د 3 تنو خوراک مو له یوې او بلې خوا برابره وه. په 14 یا 14 کلنۍ کې مې مکتب خلاص کړ. بیا مې د پلار په غوښتنه د کلي ګورواني ونیوله. له لمر ختو سره سم به د غواو میږو او پسونو په دوړو پسې روان وم او په لمر لوېدو به مې د خلکو مالونه د هغې د کورونو تر ورونو رسول. په 22 کلنۍ کې مې د عسکرۍ پچه وخته. 2 کاله مې د کابل د ریشخورو په فرقه کې تیر کړل. ترخیص مې واخیست او بیرته قرهباغ ته لاړم. دا زه مجبوره وم چې له یوه کاره هم مخ وانړوم، ځکه پلار ته مې د ملا درد پیدا شوی و او درانه کارونه یې په وس نه و پوره. بزګري ماته را پاتې شوه. ورسره مې له مزدورۍ، خړګرۍ، کاریسکنۍ او له هېڅ شي نه هم مخ نه اړوه. سهار به په خړه له کوره ووتم، ټوله ورځ به مې په ولاړه تېره کړه او د ماښام له اذان سره به کور ته راغلم. لاسونه به مې دومره له چاودو ډکو چې هر ماسخوتن به مې د لندو وړو پټۍ پرې تړلې. بس نو ژوند و. د ګېډې د ډکولو لپاره مو باید یو څه موندلی وی
د کلي ځوانانو به د ښه اس اصیل ښکاري ټوپک او د غوږورو تازیانو د درلودلو فکرونه وهل. خو ما چې به د چا په لاس کې کومه سپکه او تیره بیلچه ولیده پر هغې به مې مینه راتله. د چا چې به مزدور په کارو نو لومړی به یې زموږ د کور ور راټکوه، ځکه ما غښتلی بدن درلود. د بدن بوټي مې د ډیر کار له لاسه سره تاو شوي وو او ژر نه ستړی کېدم. ماسخوتن چې به مې سره ولګوو سمدستي به مې سترګې پټې شوې او نوې ورځ به هم د تېرې ورځې تکرار وه. ژوند همداسې تېرېده. زه وم او د ځمکې اړول، کرل او ریبل. ما یوازې خړه ځمکه او شنه واښه پیژندل. د پولي پټي دښمن مې موږک کو او دوست مې د ځمکې سور رنګه اوږد چینجې. خو ناڅاپه به موږک په انسان بدل شو او ما د بیلچې پر ځای ټوپک ته لاس ور وغځوه. بوډا غلی شو، لینګي ور ټول کړل او په لړزېدلو ګامونو د باندې ووت. خو زما په ذهن کې د هغه وروستۍ خبره په تکرار ډول راګرځېده. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او ما د بیلچې پر ځای ټوپک ته لاس ور وغځوه. خو ناڅاپه موږک په انسان بدل شو او د بوډا په غږ مې جټکه وخوړه. بچیه، چای مې ډېر سوړ کو، بخښنه غواړم. په بیړه مې ور وکتل. د لمنې یوه څنډه یې په ګنډه کې نښتې وه، خو د نزاکت له مخې مې پر خوله څه رانه وړل. بوډا پر خپل ځای کېناست، پښې په بړستن کې نه ایستې او ورو ویل ستوري نه ښکاري، شاید بیا واوره ووري. بې اختیاره مې له خولې ووتل ټوپک ته دې څنګه لاس ور وغځوه؟ بوډا یو سوړ اسویلی ویست. په اشاره یې وپوهولم چې چای غواړي. پیاله مې ور ډکه کړه. ده وویل څه درته ووایم؟ د اوړي یوه ټکنده غرمه وه. ما رشقې ته اوبه ور خوشې کړې وې او په خپله د پولې پر سر ورته ناست وم. څو ګامه هاخوا مې د یوه اوږد ژبې ننداره کوله چې د میږیانو د غاره تر څنګ پروت و. اوږد ژبی یو کوچنی مرغه دی، ځان پر مړینې اچوي، خپله اوږده ژبه راباسي او کله چې پر ژبه میږیان راټول شي ژبه ورټولوي. ما لا اوږدې ژبې ته کتل چې یو لرې غږی مې په غوږونو ننوت. له مرغه نه مې سترګې واړولې. یو هلک منډې راوهلې، چغې مې نه شوې صحیح کولی، خو احساس راولوید چې ښه زیری نه راته لري. د هغه په یوه چغه کې مې د پلار ټکی واورېد. دې ټکي مې زړه ولړزوه، خو کله چې مې پوره جمله واورېده یوه شیبه مې سترګو هم کار پرېښود. رڼا ورځ را باندې توره شپه شوه، خو په غوږونو کې مې لا د هلک چیغو انعکاس درلود. مالکه، ای مالکه، پلار دې درواژه، هغه یې مړ کلي ته راوړ. بوډا غلی شو او زه وپوهېدم چې سړی مالک نومیږي، خو ډېر ژر یې خپلې خبرې پسې وغځولې. زویه، نه پوهېږم چې څنګه کور ته راورسېدم، خو کله چې د جنازې تر څنګ ودرېدم نو پښې مې د لومړي ځل لپاره له خپله واکه ووتې. پر ګونډو شوم او د بدن د انډول د ساتلو لپاره مې د جنازې کټ ونیو. ورور مې د خپل پلار له مخه د هغه خړ څادر لرې کړ. سترګې پټې، څېره یې خړه او سپین ویښته یې له خاورو ډک ښکارېدل. څادر مې نور هم ورنه وښویوه. پر ټټر یې د بنګړي یوه ماته ټوټه او تار تار ښځینه تور ویښته پراته وو. د بنګړي ټوټه مې وپېژندله، زما د میرې بنګړی وو. له مړي نه مې پاتې څادر هم لرې کړ. پر سپینو جامو یې وینه نه ښکارېده. پر جسد مې ګوتې وتپولې. د پلار په خوله پسې مې خپل مخ ونیو، خو د هغه له خولې نه تاو نه راوت او بریتونه یې نه راچوخېدل. یو چا تر مټ ونیولم. کله چې پورته کېدم له سترګو نه مې یوه اوښکه بېله شوه. د پلار پر مخ مې پرېوته. یوه لنډه منډه یې واخیسته او یو دم ځای پر ځای ودرېده. په لومړي ځل مې شاوخوا وکتل. انګړ له کلیوالو ډکو او څو تنه په زړېدلو سرونو سونګېدل. په لړزان د ګامونو د کوټو خوا ته روان شوم. په یوه کوټه کې د کلي څو تور سرې سره راټولې وې. په لوړ غږ یې ژړل او ښېراوې کولې. خدای داده، ټک له ټکه شي، د کور لوګی دې ورک شه، خدای دې مینه سپیره که.
خو میره مې خړ دیوال ته ناسته وه، ټیکری په غاړه کې پروت و، سترګې له سرو رګونو ډکې وې او پر غومبرو یې څو تاره تور ویښته سر ایښو. هغې هیڅ حرکت نه کوه، غاړه یې کږه وه، سر یې پر دیوال لګولی و او غولي ته یې کتل. تر مخ یې کېناستم، خو بې له دې چې راته وګوري شونډې مازې سره وخوځېدې. مالکه زویه، پلار دې ولید؟ د لومړي ځل لپاره مې د هغې له خولې نه د زوی ټکی واورېد. زړه مې درد وکړ او د سکه مور مینه مې پرې راله. بې اختیاره مې د هغې سر په ټټر پورې ونیو. د میرې له خولې یوه کوکه راووته. زما پر اوږه لاس کېښود او په لنډ وخت کې مې ټټر د هغې په اوښکو لوند شو. میرې مې د ماشوم غوندې ژړل او چغې وهلې. زویه، زه خواره شوم، زه کونډه شوم، زما پلار یې په هماغه ورځ خاورو ته وسپاره او ما قسم یاد کړی چې د قاتل به ژوندی نه پرېږدم. 3 ورځې د کلي په جومات کې پر فاتحه کېناستم. له نږدې او لرې ځایونو نه به ډله ډله خلک راتلل، لاسونه به یې پورته کول او بیرته به یې خپله مخه نیوله. هغه وخت مرګونه کم و، تر څو ورځو پر ټول کلي د ویر او ماتم لړه پرته وه. ان د کلي ماشومانو هم دا جرأت نه درلود چې د لوبو لپاره د باندې راووځي. د پلار د مرګ په 10 او 11 ورځ د ولسوالۍ بازار ته لاړم. دا د داود خان د پاچاهۍ لومړی کالو. روسي ټوپکان نوي راغلي وو. یو کولنګداره چریز ګلچاپ ښکاري ټوپک مې خوښ شو. پیسې مې ورکړې او د راتګ پر وخت مې کلي ته نږدې یوه کارغه تنلۍ ور واړوله. هغه د چینار له سره لاندې راولوید. بیا مې په شودیاره کې د ډاګو پر یوه مږه ډز وکړ، خو کله چې د چرو دوړې کېناستې هیڅ هم نه و. مږه په غار ننوتې وه. دې ډزو کلیوال او نږدې خلک خبر کړل چې مالک ټوپک اخیستی او بدي په نیت کې ده. په سبا د کلي 2-3 سپینګیري په کور راننوتل او ما یوازې نصیحت ورنه واورېد. خو د بلې ورځې په سهار لویه مرکه کېناسته. په قره باغ کې ډېر قومونه پراته دي: ترکي، اندړ، خروټي، دوتانی، میاخیل او د نورو لویو او وړو قومونو مشران او مخور د کلي په جومات ننوتل. ټولو خدایداد ګرم کړ. وی ویل چې هغه هم خپله ګرمه مني، خو زما پلار ته هم ګوته ونیوله چې دی هم تر خولې تېروتی و. وروسته یو شاهد راوغوښت. شاهد د خدایداد دویو د کلي و او زما پلار د ده په غېږ کې ساه ورکړې وه. هغه لنډه کیسه تېره کړه. پر خره مې غنم بار کړي وو، تر ژرندې وباسم. کله چې د خدایداد د کلا تر مخ تېرېدم نو شور او زوږ مې تر غوږ شو چې ورته ومې کتل یو خدایداد او یو هم د مالک مرحوم پلار. د دویو تر څنګ یوې برګې غوا هم په ډیران کې خوله وهله. دویو دواړه په غوسه وو. لاسونه یې د یو بل تر خولو ورتېرول. مرحوم خپلې پیسې غوښتې او ویلې چې غوا دومره شیدې نه کوي لکه خدایداد چې وریادې کړې وې. خو د خدایداد دلیل دا و چې غوا 3 ورځې د مرحوم پر خوره ولاړه وه، خو دویو د 1 ورځې شرط سره ایښی و: زه خرڅه کړې غوا بیرته نه اخلم. اخر مرحوم په لوړ غږ وویل: ته خو لاتی، ستا پلار به هم بیرته اخلي. خدایداد هم پرې ورچغه کړه: له خولې سره دې پام کوه. خو د مالک پلار ورغبرګه کړه: ته خو پیسې یادوي، ولا چې ښځه درنه بوزم. دا وخت مرحوم د غوږ تر څنګ یو دروند سوک وخوړ او له ځمکې نه یې مړه دوړه پورته کړه. ما جوال پرېښود، په منډه ورغلم. د هغه سر مې له خاورو راپورته کړ. مرحوم یو 2 ځله خپله خوله خلاصه کړه او بیا یې پور پرې کړ. د شاهد تر خبرو وروسته یوه سپینګیري مخ راواړوه او ویې ویل: مالکه، ښه به دا وي چې یوه روغه وکړې. د ټوپک له خولې داسې څه نه وځي چې په هغې کې خیر وي. بدي دې په ګټه نه ده. په خبره کې ور ولوېدم. معلوم داره ده چې په بدۍ کې خوند نشته. ما خو تر اوسه د چا سپي ته هم په بده نه و کتلي، خو اوس چې مجبوره کړم یا به پر ما خاورې اوړي یا به هم پر خدایداد. یو بل راغه کړ:
له خدای داد سره زه غږېدلی یم. هغه هر ډول پور ته تیار دی، که یې لور غواړي که پیسې او ټوپک، هر څه چې ستا خوښوي. لنډ ځواب مې ورکړ. نه مې د قاتل لور په کار ده او نه هم د پلار وینې په پیسو پلورم. یو بوډا چې ما کله پخوا نه و لیدلی او له سپینو جامو، اوږدو تسبو او په ورمې کې له بیاتي شوو څڼو نه داسې راته ویسېل چې ملا به وي. په ارام غږ یې ویل: عبدالمالک زویه، نو چې داسې ده خدای داد وبخه، خدای به یې اجرونه درکړي. په لوړ غږ مې خبره ورغوڅه کړه: څنګه یې وبخم؟ هغه چرګ نه دی وژلی، زما پلار یې وژلی. پلار؟ د ټولې مرکې خولې ماته راواوښتې. چا نصیحت راته کوه، چا جنتونه مخې ته راایښودل او ځینو نورو ویل چې خدای داد د جرګې هر ډول پریکړې ته تیار دی، خو ته سوله ومنه. خو زما یوه خبره وه، د پلار غچ یعنې بدل اخیستل. اخر جرګې پریکړه وکړه چې بله ورځ به بیا سره راټولیږي او دا ځل به د سیمې تر ټولو روحاني شخصیت اغا صاحب هم رابولي. تر پریکړې وروسته جرګه خوابدې ولاړه او د غرمې لپاره زموږ پاخه کړي دیګونه همداسې پاتې شول. په هماغه ورځ مې پریکړه وکړه چې خبره به دوهمې جرګې ته نه ځنډوم. ماسخوتنه مې د ټوپک کلمو ته خواږه تیل، د شړشمو تیل ور وڅڅول، تر سره مې کېښود او سهار لا ملایانو اذانونه نه و کړي چې له کوره ووتم. د خدای داد دوی کلی دومره لرې نه و. 25 دقیقې وروسته د ده کلا ته ورسېدم. کلا له کلي نه یو څه وتلې وه، پر سر یې راڼه ستوري ولاړو او برجونه یې په تیاره کې ویرونکي ښکارېدل. دا یوه زړه کلا وه، لوړ دیوالونه یې لرل او ما لا په کور کې دا فکر کړی و چې پر دې دیوالونو اوښتل له امکان لرې کار دی. خو په ذهن کې مې یوه تیاره نقشه درلوده. مخکې مې لا د خدای داد د کلا له دروازې 30-40 ګامه لرې له لوښو ډک ډن په پام کې نیولی و. په دې اودي کې به د شپې لخوا د کاریز اوبه راټولېدې او په رڼا کې به یې پټیو ته ور پرېښودلې. داسې ډنډونه د کوچنیو کاریزونو خولو ته نږدې جوړیږي چې بیا په یو ځل یې لښتې ډک کړي او پټی ژر اوبه شي. لاړم او د اودي پر ژۍ کېناستم، که څه هم اوړی و، خو بیا مې هم تر ځان څادر تاو کړ، ځکه د غزني د دوبي شپه هم پر سړي لړزه راوستلی شي. د ټوپک خزانه مې په یوه جنګي کارتوس ډکه کړه. د کارتوس د مردکي غوندې یوه سربي چره لرله چې تر 80 ګزی آن غویا هم چپه کوه. ټوپک مې پر ورنونو کې خود او د کلا خواته مې وکتل. د لوښو تر تیرو څوکو پورته تور او پنډ برجونه ښکارېدل. زموږ په ولسوالۍ کې دا ډول زړې او برجورې کلاوې ډېرې تر سترګو کېږي. ډېری تر 2 مترو پلن دیوالونه لري، پر ځینو یې آن 1.5-200 کاله وړي، خو لا اوس هم پر خپلو پښو ولاړې دي. یو وخت د سیمې یو عمر خوړلي بوډا د خپل پلار له خولې کیسه راته کوله چې د دې کلاو په خټه کې به یې څو جوړې غویي ګرځول چې ښه سره ګډه و پخه شي. بیا به یې لږه خټه وتلله، ماسخوتن به یې په اوبو کې کېښوده او سهار به یې په تله کې واچوله. که به په وزن پوره وه، معنا دا چې د پخڅې د وهلو لپاره تیاره ده، که نه نو بیا به یې تر هغو غویا پکې ګرځوه چې ښه به پخه شوه. د خدای داد پر کلا هم 6 یا 7 کاله اوښتي وو. دا کلا د ته له پلار او نیکه ورپاتې وه او د معلوماتو له مخې دی یوازې پکې اوسېده. د سهار له اذان سره مې اودي ته پښې ور وغځولې، اوبه سړې وې او پښې مې تر بډو پورې په اوبړیو کې ښخې شوې. د خدای داد په باب مې مخکې لا معلومات ترلاسه کړي وو. تر بدۍ راوروسته به یې تومانچه تړله او له کوره ډېر نه راوت، خو دی لمونځګزاره سړی و. د پخوا په څېر به یې جمع نه پرېښوده. د سهار خړه زما لپاره هم ښه وه. تر وار وروسته په اسانۍ تښتېدلی شوم، ځکه خدای داد توربورونه لرل او ورځ راته خطرناکه وه. یو څه انتظار مې لا نور هم ویست. د لمر ختو خواته اسمان روښانه شوی و او د کلا لویه دروازه له ورایه ښکارېده.
ناڅاپه مې بدن زیږ شو، د دروازې زنځیر پر دړه ولګېد. ټوپک مې ور واړوه. زه پوهېدم چې بل څوک نه دی، ځکه خدای داد یوه ناروغه مېرمن پیغله لور او 2 کوچني زامن لرل چې زامن یې لا د لمانځه نه وو. خدای داد مې هم نشو غلطولی. ما یو 2 ځله په ګنج د څارویو د پلورلو ځای کې لیدلی و. د مالونو سوداګري کوله. د ټوپک پر کولنګ مې د ښي لاس بټه ګوته ټینګه کړه. ټوپک مې تیار ونیو. د دروازې یوه پله په غنجا سره چوله شوه. کیڼه سترګه مې پټه کړه او په ښۍ سترګه مې د ټوپک زخه او دروازه په یوه لیکه سره راوستل. خو ناڅاپه مې بدن زیږ شو، زړه مې ولړزېد او د ټوپک خوله بې واکه رانه ټیټه شوه. بیا سپین مړوند، ورپسې د تور ټیکري پیڅکه او وروسته یوه دنګه نجلۍ. بې اختیاره مې په اوبو کې ګونډې وهلې. سر مې پورته کړ. سترګو ته مې یوازې لوښې ولاړې وې. د ورمېږ په کږولو سره مې یوه چوله پیدا کړه. نجلۍ د دروازې تر مخ ولاړه وه. 1-2 ځله یې دې خوا هاخوا وکتل او نیغه زما لور ته را روانه شوه. بیرته مې سترګو ته لوښې په خوله ورکړې. شیبه وروسته مې 5-6 ګامه هاخوا په اوبو کې چړپه واورېده. په احتیاط مې ورمېږ کوږ کړ. نجلۍ د کاریز خولې ته نږدې ناسته وه. د څېرې یوه خوا یې ښکارېدله. ټیکری مازې پر ککرۍ تم و. هغې تور او پیچلي ویښته لرل او تر لنډې سپینې زنې رڼې اوبه څڅېدې. نږدې ټوخي زما ملا لا پسې کړوپه کړه. بیرته مې لوښې سترګو ته ودرېدې. د یو ډډ نارینه غږ مې واورېد. شیرینو بچو، نن تنور ته ولګوه، د مور دی بیا تبه ده. د نجلۍ نری غږ مې په زړه کې پرېوت. همدا اوس ورځم. نه پوهېږم چې ولې د زم ټکی را باندې ښه ونه لګېد. بې اختیاره مې بیا غړۍ اوږده شوه. دا ځل د نجلۍ ټوله څېره ښکارېده. سترګې یې غټې وې، خو پوز او خوله یې واړه جوړ شوي وو. د هوسۍ د بچي غوندې معصومه او مینهناکه راته ویسېده. سړي ته مې وکتل. خدای دادو. د واسکټ له سوریو نه یې لاسونه کښل او په تشي پورې یوه توپانچه زړېده. بیرته مې د نجلۍ خوا ته سترګې ور واړولې. زړه مې ولړزېد. هغې د لوښو خوا ته کتل. ورو مې غړۍ راټوله کړه. تر هغو مې ساه نه ایسېده چې په اوبو کې مې د ګړي د ډوبېدو ګوړ ګوړ واورېد. ټوپک ته مې وکتل. پر ماشه ولاړو. ما په ډېرې اسانۍ سره د خپل دښمن ککرۍ سوری کولی شوه. هغه 5-6 ګامه لرې او داسه ته ناست و، خو بې واکه د میل خوله په اوبو کې رانه ډوبه شوه. شیبه وروسته نجلۍ ګړۍ په اوږه د کور خوا ته روانه شوه چې تنور بل کړي. خدای داد د جومات لاره ونیوله چې خپل خدای ته پر سجده پرېوځي. خو ما د خپل کلي مولا په پام کې نیولی و چې د خپلې مینې لپاره د قسم ماتولو کفاره ورنه وپوښتم. بوډا وټوخل او خبرې غوڅې شوې. ما غوښتل چې د هغې په اړه ډېر څه واورم، ځکه تر اوداسه مې لا د خپلو پوښتنو ځوابونه نه وو موندلي. خو شپه ناوخته وه او د ساعت 2 ستنې پر 12 ولاړې وې. هغه سخته ورځ تېره کړې وه او استراحت ته یې اړتیا درلوده. ورو مې ویل، کاکا له خوبه مې ویستې. ده وخندل. نه بچیا، زاړه خلک هومره ډېر خوب نه کوي، خو ته ځوانې، تا ته به خوب درځي. د رښتیا ویل، زه به هر ماسخوتن لا پر 9 بجو په بستره کې پروت وم. خو زړه مې غوښتل چې د بوډا له خولې ډېره څه واورم. بیا هم د نزاکت له مخې ولاړ شوم او بوډا ته مې ویل، د شپې خو به اوبه نه څښې؟ ده راته وکتل. نه بچیا، خو نن 3 لمونځونه رانه قضا شول. اودس به لا وکم. د بخارۍ لودان نه مې بدنۍ ور ډکه کړه. جانماز مې ورته کېښود. شپه په خیر مې ورته ویل او له کوټې ووتم. سهار وختي جومات ته لاړم. جمع ولاړه وه، خو په کتار کې مې بوډا ونه لید. تر لمانځه وروسته کور ته راغلم. بوډا د میلمنو په کوټه کې لمونځ کوه. هوا سړه وه او د کړکیو پر لویو ښیښو یخنۍ ښکلي میناتوري ګلان انځور کړي وو. بخارۍ ته مې ورلګیت ورته کړ. بوډا سلام وګرځوه او لنډه دعا یې وکړه. ما وویل، شپه دې څنګه وه؟
مخ یې راواړو. ښه وه خو لږه تبه مې درلوده. له دې سره بسترې ته ور وښوید او خپل خوار لنګي په بړستن کې پټ کړل. ما یې د ښي لاس تر بند خپلې ګوتې تاو کړې. رګ یې په عادي توګه غورځېده. ومې ویل لکه چې اوس ښه یې؟ ځواب یې راکړ هو زویه، خو د شپې کله کله خوله را باندې راتله. ومې خندل خیر زه به ګولۍ درته راولېږم. کور ته لاړم. شېبه وروسته مې د چایو په پتنوس کې 2 ګولۍ هم کېښودې او پتنوس مې د کوچني ورور په لاس د میلمنو کوټې ته ورولېږه. زه په دالان کې له مور سره کېناستم. هغې په دیګي کې پیاز سره کول. ویل چې غوړي یو بوره خلاص شوي، څه نوره سودا هم پکار ده. خو ما د لارې د بندېدا خبره رامنځته کړه او ومې ویل چې واوره ډېره ده، بازار ته تګ نه کیږي. ښه به دا وي چې د اوس لپاره دا شیان له کوم ګاونډي نه په پور واخلې. بله چاره نه وه. هغې هم زما خبره ومنله. د چای تر ګرمولو وروسته د خپل تره کره ورغلم. د دویو د میلمنو په کوټه کې زما د تره زوی او د کلي 5-6 ځوانان سره راټولو او ټیکه د قیتو یو ډول لوبه ده. هغه یې کوله. ځکه واوره ډېره وه، هېڅوک هم له کوره نه شول وتلی او ځوانانو به خپل ډېر وخت په قیتو بنډارونو تېروه. ما ته هم وار را ورسېد، خو لا مې قیتې په لاس کې نوې سره جوړې کړې چې د تره ټوخی مې واورېد. هغه سپین ږیرې و. قیتې د شیطان کار ګاڼه او بد یې ورنه راتلل. ځکه مو په بیړه قیتې سره ټولې کړې او تر توشک لاندې مې کړې. تره مې کوټې ته راغی او کېناست. د مسافر پوښتنه یې رانه وکړه. بیا یې یوه بل ځوان ته مخ ور واړوه. هغه یې ګرم کړ چې جومات ته نه راځي او په لمانځه کې خوند نشته. بیا د عبادت د ارزښت په اړه وغږېد. پر یوه لمانځه یې مخ ته جنتونه راته کېښودل او د لمانځه د قضا سزا یې د دوزخ په اور کې 80,000 غوټې یادې کړې. تره مې مولا نه و، خو د فقې بوستان او ګلستان پاڼې کتلې وې او د کلي د جومات د مولا په غیابت کې به په ده پسې قد و قامت ویل کېده. د 1.5 ساعت د جنت او دوزخ پر درجو وغږېد او بیا لاړ.